السلام علیکم شاګردان راځو شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه انګلیش کنورسیشن د خبرې اترې انګریزي خبرې اترې چې دغه دوه خلکو په منځ کې یو پوښتنه کې به جواب ورکړي خو نه ساده جملې د انګلیش سنټنسز دي جملې دي دا کنورسیشن دی ډیر مهم کنورسیشن دی به زیات راځي در سره زده کې are you happy ته خوشاله Yes, absolutely. वो बिल्कुल. Can you dance? اتادن کولای سي. No, I can't dance at all. یا زه بالکل اتان نسم کولای. Can you swim? ته بازی کولای سي. Yes, but not very well. वो خوشنه. Do you speak Urdu? ته په اردو ژغېدای سي. ته اردو وای. No, I don't speak Urdu. یا زه اردو نه وایم په اردو نه ژغېږم Can you speak English ته انګریزي ویلی سې Yes I can speak English fluently و زه ښه روان انګریزي ویلی سم Will he come آیا هغه به راسي I am not sure if he will come زه یقیني نه یم زما باور نه دی چې هغه به راسي Is it raining heavily? آیا تیز باران ووري؟ دغه heavily معنا درون heavily درونوالي سره. موږ دلته د تیز معنا ورکوي. Yes, it is raining heavily outside. هو ډیر تیز به باران ووري د باندې. Are you feeling tired? آیا ته ستړی یې؟ Yes, I am exhausted. Exhausted معنا ډیر ستړی. Did you finish it? آیا ختم دې کړې مکمل دې کړې Yes, I finished it a while ago. او صدقې مخکې یو ګړی مخکې مو ختم کړې Have you seen that movie? آیا تا هغه فلم کتلی No, I have not seen that movie yet. یا در اوسه مې هغه فلم نه دی کتلی Is it hot outside? آیا د باندې ګرمي ده یعنې د باندې لمر تود دی Yes, it is quite hot. و ډیره ګرمي ده Do you like spicy food? آیا ستا مساله‌دار خواړه خوښ دي ترخه خواړه خوښ دي Yes, I love spicy food. و زما مساله‌دار خواړه خوښ دي ډیر مینه ورسره لرم Can you play guitar? آیا ته رباب والی سې یو رقم رباب دی ګیټار دا یو سایلنټ ده Yes, but not very well. ګیټار دوتاره ته وایي Yes, but not very well. و خو ښه نسم ویلی Will they arrive on time? آیا دوی پر وخت راورسیږي دلته بل ایم سره اضافه شوی دی را ټایم دی I hope they will arrive on time. زه امید لرم چې دوی پر وخت راورسیږي Should we order pizza? دا بیزاره خو دی کله ناکله پیټزا بولي آیا موږ باید د پراټې اډر ورکړو Yes, let's order it. و راځه اډر ورکړو Are you a good cook? آیا ته ښه اشپز یې Yes, I am a good cook in my opinion. و زما په رایه خو زه ښه اشپز یم Did he take the bus? آیا د بس بوتې No, he went on feet. یا هغه پر پښو ولاړی Would you like a cup of coffee? آیا یو کپ کافي یو چای پیاله قهوه درکمه Yes, sugarless please. و چې بیبري چې بره نه وي پکښې Have you read that book? آیا تا کتاب ویلی دی دا read دی خو read ویل کېږي Yes, I have read that before. و هغه ما مخکې ویلی before په برطانوي لهجه کې before په امریکایي لهجه کې ویل کېږي Do you speak Arabic? آیا ته عربي باندې ژغېدای سې ته عربي وایه Yes, a little bit. و لږ ښه
Do they have a dog? Do they have a dog? دوی سپی لري؟ دوی سپی لري؟ Yes, they have a lovely dog. Yes, they have a lovely dog. دوی ډېر ښه سپی لري، نازولی، ګران، ښایسته. Will he arrive soon? Will he arrive soon? آیا دی به ژر ورسیږي؟ Yes, he will arrive in minutes. Yes, he will arrive in minutes. هو هغه به په منټو کې راورسیږي. Should I buy a new car? Should I buy a new car? آیا زه نوی موټر رانیسم؟ It depends on your needs. It depends on your needs. دا ستا پر ضرورت پورې اړه لري. د دې دارمدار تکیه ستا پر ضرورت لري. که ضرورت ورته لري معنا رانیسه. Did you get up early? Did you get up early? آیا ته وختي راکښېنستې؟ No, a little late. No, a little late. یا لږ ناوخته. Have you been to چمن؟ Have you been to چمن؟ آیا ته چمن تللی؟ بین دا اسم معنا ورکوي لکه gone، او دا اکثره په سوالیه جملو کې استعمالیږي، په ساده وپوښتنو کې نه. Yes, I have been there several times. Yes, I have been there several times. هو زه څو واره تللی یم. several معنا څو، مختلف وختونه تللی یم. دلته وار ته وایي، times وختونو ته وایي. Can they solve the problem? Can they solve the problem? آیا دوی ستونزه هوارولی شي، حل کولی شي؟ I think they can. I think they can. زه فکر کوم چې دوی کولی شي. مننه ګران شاګردانو، دا و زموږ د نن سبق انګلیش کنورسیشن، یعنې خبرې اترې د دوو په منځ کې ډېرې مهمې، ډېرې زیاتې چې موږ یې بیخي ډېرې استعمالوو. زما دا خوښه ده چې تاسو یو وارې دا جملې بیا ووایاست. دا ویډیو چې مو وکتل یو وارې بیا ورته بیا دا درسره کړئ. د وخت لپاره به ستاسو دا مسله حل وي. بیا به تاسو په خبرو کولو کې هېڅ مشکل نه لرئ. او تاسو زموږ ویډیو لایک هم کړئ، کمنټ کې خپله رایه هم ولیکئ چې څنګه دي زموږ ویډیو او دا ویډیو. الله حافظ.